انګریزان خو د پخوانه د مسلمان دشمنان دي. هغوی دا بیت المقدس قبضه کړ، شام یې ونیوه او قبضه یې کړ او غټ غټ علما یې مړه کړل او مسلمانان یې په قید و بند کې واچول. مسلمانانو قوت ختم شو. خدای پاک دې کې ډېرې قصې شوي دي، خو دې راته غټې ویم. الله پاک وروستو سلطان صلاح الدین ایوبي راوست. سلطان صلاح الدین ایوبي خدای راوسته او هغه حمله وکړه په شام باندې په بیت المقدس، او بیت المقدس یې په خپله قبضه کې واخیسته. دا زمونږ بیت المقدس د بل چا نه، دا زمونږ او زمونږ په خپله قبضه کې بیت المقدس واخیسته او واپس یې جومات مزیدار جوړ کړ. او عیسایانو چې په کومې نخرې کړې وې او کلیسا او ګرجې پکې جوړه کړې وه، یې ختمه کړه او ښه مزیدار یې جوړ کړ. دغه د سلطان صلاح الدین ایوبي د لاس بیت المقدس وسوشتا په شپېتو جربو کې دی. بیت المقدس جومات په څو کې؟ په شپېتو جربو کې دی. شپېته جربه 13 شیکړی، شپېته جربه دا تقریبا څو کناله شو؟ یو سل 240 کناله کې دا جومات جوړ دی او خشته ټیلونه پکې لګولي دي، خشته ټیلونه. او ما ته پته نشته، زموږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجار صاحب رحمت الله علیه تللی و، هغه دا ویلي دي، وایي چې داسې ټیلونه یې لګولي دي چې په هغې کې مخامخ ورته ګورې تا ته به خشته ښکلې ټیل ښکاري، خو که لږ پترس ورته ګورې نو د سلطان صلاح الدین ایوبي تصویر پکې په نښه راځي. او یو محراب یې جوړ کړی، دا محراب یو، او دا د یو لرګي نه جوړ دی دا محراب. په دې کې ټانکه پیون میخ نشته، داسې محراب یې جوړ کړی دی. نو لګیو مسلمانانو پکې منځونه کول، آبادو. نو یهودیان غاصبان راغلل، نو د بیت المقدس په ښار یې حمله وکړه. نو چې حمله یې وکړه نو ښار یې ونیوه، خو متنازع دی، ګورې په زور یې نیولی دی. نو چې وینیوه نو په دا نیمه کې ولا دیوال وه، نو نیمې مسلمانانو ته پرېښود چې په دې کې تاسو خپل عبادت کوئ، او په نیم کې غیزان له خپله عبادت خانه جوړه کړه. نو اوس نیم بیت المقدس د هغوی عبادت خانه ده او باقي نیم پاتې دی. ای مسلمان ته پرېښی دی، خو څنګه مسلمان ته پرېښی دی؟ په دروازو یې مسلمان نشته، په دروازو یې یهودیان پولیس ولاړ دی، په دروازو یې د یهودیانو فوج ولاړ دی په هغه نیم هم. نو که څوک پریدي جومات ته نو بس د هغوی اختیار دی، او که څوک نه پریدي نو واپس یې کړي. اوس دا بیت المقدس هغه جومات دی چې رسول الله مبارک 14 میاشتې څه د پاسه دې ته مونځ کړی دی په مدینه منوره کې. لومبي رسول الله مبارک بیت الله ته مونځ کاو، حضور پاک به لومبي بیت الله ته مونځ کاو. چې کله مونځ نو فرض هم به رسول الله مبارک بیت الله ته مونځ کاو. او که کم وخت رسول الله مبارک ته پیغمبري نه ده میلاو شوې او په غار حرا کې مونځ کوي، نو بیا بیت الله مبارک ته مونځ کوي، بیت الله شریف ته. د هجرت نه 3 کاله مخکې الله پاک ورته حکم وکړ چې بیت المقدس ته مونځ شروع کړي. په مکه مکرمه کې د هجرت نه 3 کاله مخکې، نو بیا به نبی علیه السلام بیت المقدس ته په داسې طریقه مونځ کو چې دې خوا به ودرېده نو هم به بیت الله ته مخ و هم به بیت المقدس ته مخ و، په داسې طریقې یې مونځ کو. خو چې کله نبی علیه السلام د مکې مکرمې نه مدینې ته هجرت شروع کړ، نو بیا په هغې عمل ممکن نه، بیا دواړو ته مخ کولی نه شو، نو بیا بیت المقدس ته مونځ کو، هغې ته یې مخ کو. نو چې مدینې منورې ته ورسېد، نو په مدینه منوره کې 14 میاشتې او تقریبا 3 ورځې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت المقدس ته مکمل بیت المقدس ته مونځ کو. 11 میاشتې یا 14 ځکه په 12 د ربیع الاول نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته رسېدلی او قبله چې بدله شوې ده، نو په بل کال نه پس بیا یا د رجب په 15 د زبرګي په 15 او یا د شوقدر په 15 اختلاف پکې شته، بیا تحویل راغلی دی، قبله بدله شوې ده. نو نبی علیه السلام مبارک په مدینه منوره کې یو ښځه وه، د هغې زوی وفات شوی و، ثابت ابن قیس. نو نبی علیه السلام د هغې مور له تعزیت له تللی و، عذرخواهي چې تاسو ورته وایئ،
فاتحه خوانی چې مونږ ورته وایو هلته تللی نو هلته یو جومات یو ځای و په هغې کې مونځ کاو مسجد د بنو سلمه ورته وایي دا جومات اوس هم شته اوس ورته مسجد قبلتین وایي دا حاجیان صاحبان چې لاړ شي نو د جومات ته ځي نو 2 رکعته نفل پکې کوي وادي عقیق ورته وایي دا ډېر برکتي علاقه ده نږدې ورسره بلکل نږدې دې سره د جامعه اسلامیه ده د مدینې منورې اسلامیک یونیورسټي ورته وایي او داسې ډېر نږدې ورسره هغه کویم دی کوم چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د یهودي نه په بیه اخیستی او مسلمانانو ته یې وقف کړی هغه کویم ورسره دی بیر عثمان بیر رومم ورته ویل کېږي هغه کویم ورسره خوا کې دی نو حضور پاک د ماسپښین په مانځه ولاړ بیت المقدس یا بیت المقدس قبله وه هغې ته نبي علیه السلام مونځ کو صحابه ورپسې و دې کې حکم راغی په مانځه کې دنه فول وجهک شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا بس اوس تاسو بیت الله ته مخ کې او نبی علیہ السلام به خدای تعالی سجدون قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها هر وخت به نبی علیہ السلام لاس خدای ته اوچتاو چې یا خدای پاکه ما له دا بیت الله واپس قبله کې یا الله دا بیت الله راله واپس قبله کې او اسمان ته به کتل چې وحی به کله راځي کله به جبریل علیہ السلام راځي نو 2 رکعته بیت المقدس ته کړي او دې کې وحی راله ومن بیت الله ته وکړه باقي 2 رکعاته نو صحابه ته خو پته وه چې نبی علیہ السلام دعاګانې کوي صحابه ته خو پته وه چې رسول الله مبارک اسمان ته سر مبارک اوچتی نو نبی علیہ السلام په مانځه کې راوګرځېده لکه مثلا چې هغې طرف ته مخي او صفونه هم هغې طرف ته مشرق طرف ته مثلا او نیغ بیت المقدس هغې طرف ته بیت الله اپوزیټ بلکل دی بل طرف ته دی نو بس صفونه دې خوا شو مخونه یې راوګرځول نبي علیہ السلام په صفونو کې نیغ راغی او دی بل طرف ته ودرېده دا هغه زمانه وه چې په مونځ کې ګرځېدل جایز دا هغه زمانه وه چې په مونځ کې خبرې هم جایز وې دا لومبۍ زمانه وه مونځ کې به خلکو یو بل سره خبرې کولې سلام به یې واچو السلام علیکم ورحمت الله نو مانځه کې به خلکو جواب ورکو وعلیکم السلام مونځ کې به یې تپوس وکړې یو سړی به راغی بل نه به یې تپوس وکړو څو رکعته شوي دي هغه به ورته یا یو شوي دي یا 2 شوي دي نو په مانځه به ودرېد نو دې وخت کې مونځ کې خبرې هم جایز وې او دې وخت کې په مونځ کې ګرځېدل هم جایز شو وروستو بیا دا آیت نازل شو چې قوموا لله قانتین نو په مانځه کې خبرې هم بند شوې او ګرځېدل هم ورپسې بند شو نو 2 رکعاته نبی علیہ السلام بیت المقدس ته کړي او 2 رکعاته نبی علیہ السلام او ورسره چې کوم صحابه بیت الله ته وکړل نو دا 14 میاشتې او تقریبا 3 ورځې راځي هرونو چې کوم ځای ته د دواړو جهانو مبارک سردار 14 میاشتې یا 18 میاشتې مونځ وکړي او کم د مسلمان قبله یي د هغې نه برکتي ځای بل شته نشته حقه قبله د مسلمانانو چې دا مونږ ورته قبله اول وایو نو اول څه حقیقي اول نه دی د هغې نه مخکې رسول الله مبارک بیت الله ته مونځ کړی دی خو دا تحویل چې راغی د هغې نه مخکې بیت المقدس ته 14 میاشتې مونځ شوی دی نو هغه نن د یهودو په قبضه کې ده نیم کې خپل عبادت خانه جوړه کړې ده او باقي نیم کې د مسلمانانو ده خو د هغوی خوښه دیوالې پکې والې چې کوم مسلمان پرېږدي او کوم مسلمان نه پرېږدي نو نن پکې ستا د امریکې صدر ټرمپ اعلان یې وکړ اوسه پورې دا د بیت المقدس ښار دا ګوریاد ساته دا د اقوام متحده قانون دی خو زه افسوس دا کوم که مسلمان ګولي د خلاصه کړي که نه ګولي ده نو اقوام متحده ورپسې رامنډه کړي ورته وي ګولي ده دې ولې خلاصه کړه نو دیم وایي پلارم وله وایي رورم وله وایي قومم وله وایي کلیم وله وایي وطنم وله تباه کړي تا ولې ګولي ده خلاصه کړه تا پټاخه ولې خلاصه کړه او که امریکانې او عیسائی بمونه هم خلاص کړي که نه نو هغه ته غږ نشي کولی دا لوی مصیبت دی قانون دا دی د اقوام متحده بین الملل او د دنیا قانون دا دی انټرنیشنل چې کومه متنازع علاقه نو په هغې کې یو ملک دارالخلافه نشي جوړولی پایتخت او دارالخلافه په هغې کې بلکل نشي جوړولی دا ستا متنازع ده خو د مسلمان دا تا په زور نیولې ده مسلمان وایي زما او ته وایې زما
نو په اقوام متحده قانون دا دی چې دې کې دارالخلافه نشي جوړ قانون دا دی چې په دې کې به د بار ملک سفارتخانه نه جوړېږي په ټیک ده چې کم زورور شو د هغه ده په زور نیولې شوې ده لیکن د قانون خلاف ورزي وکړله ټرمپ د امریکې صدر او اعلان یې وکړه چې نه یهودیان دې هم دلته دارالخلافه جوړه کړي چې دا بس د هغوی قوي شي بس دارالخلافه جوړه شوه لکه اسلام آباد غوندې خو قوي شو که نه او خپله اعلان یې وکړه چې زما کومه سفارتخانه ده دا دې ملته جوړه شي مسلمانانو دا ظلم دی که نه دی ظلم دا زیاتې دی که نه دی زیاتې نن په ټوله دنیا کې د هغې دپاره مظاهرې شروع دي اور یې وکه نه اور یا خدای ستا بیخ وباسه ته خو په امریکا کې ستا ملک خو امریکا ده ته خو د اسرائیل وزیر اعظم او صدر نه تا دې سره څه کار هغه کار وکړه چې د مسلمان او د یهودو په منځ کې جنګ جوړ نه شي نو جنګ دې جوړ کړه نفرت دې جوړ کړه مسلمان ته بیا تیلې وواو د مارونو دا ولې دا ظلم کېږي مسلمان سره دا په یمن کې او دا په شام کې او دا په فلسطین کې او دا په برما کې او دا په کشمیر کې او دا په مختلفو ملکونو کې نن د مسلمان په سر دا اور ولې بل دی دا ولې موږ دعا ته ناست یو موږ به دعاګانې کوو موږ مظاهرو ته ناست یو موږ په سړک چغې وهو موږ جلسو جلوسونو ته ناست یو موږ په جلوسونه کوو اب هم وایي دا ولې دا مسلمان خپل رب ته شا کړی دی مسلمان خپل رب ته شا کړی دی هغه سزا مونږ ته میلاویږي مونږ خپل قومي وحدت پرېښی دی مونږ خپل منځ کې 50 ډلې شوي مونږ خپل منځ کې 50 ډلې جوړې شوې دي او اختلافات هم جوړ کړي په خپل منځ کې ملي وحدت قومي وحدت مو پرېښی دی مونږ خدای ته شا کړې ده مونږ بربند شوي یو زمونږ خویندې بربندې شوې دي زمونږ لوڼه بربندې شوې زمونږ میندې بربندې شوې مونږ بورقې وغورځولې مونږ صادرونه وغورځول مونږ لوپټې په سر کړې لوپټې هم بیا وغورځولې سر تور سرې شوې زمونږ پیغلې بیا د هغې نه پسې کمیسونه پیغلو وغورځول بنینونه یې واچول هغې نه پسې پرتوګونه وغورځول پتلونونه یې واچول کمیسونه چې چا چولې دي نو لستوڼې ورسره نشته او پرتوګ چې اچوي لاندې نیمې خپې ورسره لاندې ښکاري رښتیا ویم که دروغ ویم نو په دې الله خفه دی که الله خفه شو نو قانون دا دی چې زما بچی او پردی بچی په جګړه شي نو هوښیار سړی هغه دی چې پردي بچي له ډب نه ورکوي چا له ډب ورکوي خپل نه ورکوي نو مسلمان د الله خپل دی د له ډب ورکوي دی خپل دی دی خپل بنده دی ایم بندګان دام خو دی خپل دی دی مسلمان دی نو سپېړه دی له ورکوي دی له سپېړه ورکوي ولې داسې کوې ولې بربند شوې ولې دې خور بربنډه کړه ولې دې ښځه بربنډه کړه ولې د خدای رحم بند شو کله هم چې د انسان د حیا ختمه شي د ښځې د خدای رحم بند شي د رحمت فرشتې بندې شي حضرت ابراهیم علیه السلام چې نمرود کله اور ته غورځو نمرود هغه داسې اور جوړ کړ داسې اور چې د هغې د پاسه مرغۍ پر نه شو والی دومره خطرناک اورو نو دی خو به خشاکونه راوړل او په اور کې اچول او غرغنډې روانې دي نو چې کله ابراهیم علیه السلام بیا ورغورځو نو لکه سوچ راغی چې خدایه دا به ورغورځوي څوک هغه دومره تیز اور دی چې دې تیز اور ته موږ دې نږدې کېدی نه شو دې به څنګه ورغورځو نو شیطان ورته چل وښود شیطان د دوزخ ټالونه لیدي هغه چل یې ورته وښود نو ورته یې یو ټال جوړ کړې او په هغه ټال کې به دی کېنوې او ټال له به جوټه ورکې جوټه نو چې کله ټال د دې اور دې منځ ته شي نو ټال پړې به پرې کې زنځیر به پرې کې بره نه به وخېجوې نو دی به د اور دې منځ ته ورغورځوي نو ابراهیم علیه السلام نه هغه یې راوسته او په ټال باندې کېنه نو چې څنګه یې کېنو او ټال اوچتې ټال نه اوچتېږي دی زور لګی چې ټال اوچت کو ټال فرشتو نیولې دی هغې یې نه پرېږدي نو شیطان والا راغی وی چل دته ښې ورشه پیغلې جینکۍ راولې او سرونه یې سر تور کې او دې ټال سره یې ودروي بس هغې وی دا خو اسانه خبره ده جینکۍ یوازې راتلل نه دي ګډې به یې پیغلې جینکۍ راوستې
د سرونو نه ولا صادرونو لپټې لرې کړې او د ټال سره ودرولې چې ټال یې سینګ کړه او ټال په حرکت کې شو. ولې؟ ځکه د رحمت فرشتې لاړې. دا چې ابراهیم علیه السلام سره مدد کی دا کمې فرشتې دي؟ دا خو د رحم فرشتې دي. دا لاړې نو ټال سپک شو نو دیکې ورکړه نو ابراهیم علیه السلام یې د اور میانځ ته وروغورځاو. دا ټیک ده چې الله د هغې حفاظت په هغه اور کې مو یا نار کوني بردا و سلاما علی ابراهیم. د اور ګرموالی خو د الله په قبضه کې دی. نو الله اور ته وی ګورې پام کوه یخ شه یخ، خو داسې یخ هم نه چې ابراهیم علیه السلام له تکلیف ورکې. سلاما معتدل، معتدل شه معتدل، چې دله تکلیف ورنه کړي ده کې محفوظ پروت دي. نورونو چې کله زمونږ خویندې زمونږ لوڼه او زمونږ میندې بربنډې شو سرتور سرې شوې نو د رحمت فرشتې وایي که تښتي به تښتي به، او چې د رحمت فرشتې لاړې شي نو ځمکه خو بې فرشتو نه خالي کېږي، خو خامخا فرشتې به راځي. نو چې د رحم ني نو کمې فرشتې به راځي؟ د غضب. دقه مسله مولانا صاحب مولانا شیر علی شاه صاحب رحمت الله علیه الله دې په قبر انوار نازل کړي. هغه تللی بیت المقدس، علما تللی دي بیت المقدس ته. هغه زمانه کې چې لا یهودیانو نو نیولې، لا د مسلمان په قبضه کې خفه کېږه ما مونږ خو دعاګانې کوو، لیکن مونږ وایو چې الله به رحم کوي، خو ته خو خدای خوشحاله کا کنه ته ولې الله خفه کې؟ نو په لاره تېرېدمه الله اکبر د بیت المقدس په ښار کې په لاره تېرېدمه نو یو دکاندار را پسې آواز وکړه چې ای سیکا یا سیخ، آواز یې وکړو ای سیکا. یو ځل آواز وکړو وی خندل، دوباره آواز وکړو وی خندل، را پورې درې باره آواز وکړه را پورې وخندل. ما پټکې والی و ما ګیره و نو وی خفه شومه نو ورغلم هغه دکاندار ته یو نوجوان هلک ما وی ما ته دا سیک ولې وی ولې ته سیک نه څه؟ مې چې تا ما کې څه د سیکو ولیدل؟ وی چې پټکې دې م والي دي لکه سیکانو غوندې ګیره دې م پرېښې. وی ما ورسره بحث شروع کړ. ما وی تاسو بچي د چا یې؟ مسلمان یې که کافر یې؟ دکاندار ته وی نه مسلمان یم. ما وی تاسو صحابو بچي یې؟ تاسو د چا بچي یې؟ بیت المقدس بیا د رسول الله مبارک نه پس د حضرت عمر فاروق په زمانه کې فتح شوی دی. او چا فتح کو؟ حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ. الله ابو عبیده فتح کو بیت المقدس خان د عیسایانو نه، او چې څنګه فتح کو بیت المقدس نو عمر صاحب زم د بیت المقدس ته ځم. لویه قافله روانه شوه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د صحابه سره دي. دا ځان له عجیبه واقع ده چې دوی په لاره تلل نو څاروي کم اوس خلک ډېرو نو په دوو کسو یو څاروي، په دوو کسو یو څاروي. نو دا عمر صاحب سره یو غلامو نو دوه په دوه باندې یو څاروی دی ورسره. نو څه موده به عمر په اوښ باندې سورو او هغې غلام به پړي نیولې. نو چې هغه ټیم به پوره شو نو عمر کوزېده او غلام ته یې ویل زما نمبر دی بره خېجه. غلام یې صاحب دا چېرته کېدی شي؟ ته خو امیر المؤمنین یې، تا نه خو ټوله دنیا رپېږي په هیبت کې ده، داسې نه کېږي. بس ما به پړي نیولي زه به ګزاره کوم ځم به او ته به بره ناستې. هغه وی قیامت پر ورځ به څه کوم؟ د خدای دربار کې به څه کوم؟ ته به پیاده لري مدینې نه ما بوځې تر شامه پورې خېجه بره. دې ته امیر المؤمنین وایي. دغه مسلمانان ګټې کولی شي، دا مسلمانانو له خدای فتح او نصرتونه او کامیابي ورکوي. زمونږ د غلو له نه، د ډاکوانو له نه، دا زمونږ د غلو ډاکوان ګټې دې له خدای ورکوي. نو غلام به چې نمبر راغی نو پړې به ونیو عمر صاحب به بره وخت، او چې کله به د عمر صاحب نمبر راغی نو غلام به بره وخت او پړې به حضرت عمر فاروق نیولې غلام بره. نو چې کله عجیبه دا وه چې کله دې ښار ته داخلېږي که نه
مصر تلا داخليږي هغه شام لا رسته دی چې کله دی خار ته داخليږي دغلته کې نمبر د عمر د پړي د نیمو راځي غلام طیب صاحب خار ته داخليږي دنیا خلک استقبال لروته دنیا استقبال لروته نو چې زبره ناشته موتا پړي نیولي شرم نه دی خلق بسوي عمر وینه انصاف نه وکړ برخه ټول خلق ملتونه وتوکل صاحب داسې نه کیږي وی بس بارام کېنا علما د پخوانو کتابونو راغلي دي کتابونو ته ګوري عمر خو یو دبدبه یو لویه جذبه ده عمر تم ګوري کتاب ته مرګرو ته وی دا امیر المؤمنین نه دی چې دا بره ناشته دا نه دی تاسو وایئ چې په پلان کې اس باندې سور دی او مخکې اوښ باندې سور دی دا امیر المؤمنین والله که دی مونږ کتابونو کې چې د آخر زمانې د پیغمبر د دویم خلیفه کوم صفتونه دي په دې لږ کې نشته هغې ورته چې پړي نیولې دا وګورئ پړي نیولې دا وګورئ وایي ده کې دا صفتونه نشته خو دا خو غلام دی دا خو پړي نیولې دی وایي دا غلام نه دی دا امیر المؤمنین دی نو چې په خار وردن نشو نو هغې ورته جینکۍ رایستی وي او ورته وی چې سامانونه په لوښو کې واچوئ او د مسلمانانو په دې لښکر کې وردن نشئ وردن نشئ د په دې بهانه چې موږ په تاسو سامان خرڅو ګولۍ خرڅو دې زمانه کې مثلا بل شی خرڅو نو دوی به نظرونه په تاسو لګېږي او که دنه نور څه مطالبه کوي نو پوره کوئ دا مسلمان برباد کو وری عموما چې کافر مسلمان نیولې دی په دقې رانیولې د مسلمان د نیوکو طریقه دقه وردن نشئ په دې فوج کې جازانونه بربند کې خلک هم ښکلې د هغې علاقې خشته دی او که نور څه مطالبه کوي مې منئ الله عمر صاحب یو خوش اواز تاوی وی د قرآن شریف د آیت تلاوت وکړه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مسلمان ته اعلان وکړه چې نظر ښکته کړه او د خپل اندامونو حفاظت وکړه او مسلمانو ښځو ته مو وایه الله وایي چې نظر ښکته کړه او د خپلو اندامونو حفاظت وکړه هغه قاري لګیا دی تلاوت کوي او صحابو سرونه ښکته کړه یوې ښځې ته هم نیغ نه ګوري یو ښځې ته نظر قدر یې ونه کړ دا مسلمانانو ګټې دې خلکو کړي دي نن خو یې په موږ پسې بربنډتوب پورته رادن نه که نه پخوا به خلک سینما له پېښور ته تلل فلم له به پېښور ته تلل اوس په برستن کې دننه فلم ګوره او چې کم نمبر فلم ګورې نه ګوره هلکه بلیو پرنټ غږېږي په پېښور کې مونږ هم چغې والې تا به هم چغې والې بلیو پرنټ دی او بربنډ تصویر دی او دا دی او دا دی دا دی دا دی نن د کوټې د 1200 د 8 کالو ماشوم هم په بړستن کې دننه بلیو پرنټ ګوري نن به 8 کالو د 6 کالو ماشوم لم تا 22 موبایل اخیستی دی او په بړستن کې دننه پروت دی او بربنډه جینۍ ورته ګډېږي دا دروغ یم که رښتیا به یم وایه دې قوم سره به خدای مدد وکړي ماله دا سترګې خدای دې له راکړې ماله دا غوږونه خدای دې له راکړې ماله دا زړه خدای دې له راکړی دی ماله دا اندامونه خدای دې له راکړی دی والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا الله وی د مور د ګېډې نه مې راوویستی هېڅ نه وی خبر وجعل لکم السمع غوږ مې درکړ والابصار سترګې مې درکړ والافئده زړه مې درکړ لعلکم تشکرون چې د دې نعمتونو قدر وکړئ او مفسرین لیکي وی د سترګو قدر دا د شکریه دا ده چې ته پې نیکو ته وګورې ګناه ته پې نه دا د سترګو ناشکري دی وکړه کوم مقصد له چې خدای اندام پیدا کړ هغه مقصد ته والي وی دی شکر دی د غوږ شکر دا دی چې ته پې نیکي واورې ته پې ګناه په موبایل نه اورې د سترګو شکر دا دی چې ته پې نیکۍ ته وګورې بربنډ جینۍ ته نه نو مونږ ګړی په ګړی رب خفه کړو ګړی په ګړی هم رب خفه کړو مونږ خفه کړه زمونږ خویندو خفه کړو زنانو له مونږ دا غټې غټې موبایلې اخیستې دي نو چې ته پې ګن ګورې خدای ته وګوره دوی به پې ګوري که به پې نه ګوري هغوی په بیت الله ګوري هغوی به هم پې ګوري که ته ګورې به هم پې ګوري که نه نو زنانه او نارینه راکوټې او لوی ټول په ګناه سر دي ټول د سترګو ګناه کې دي ټول د غوږونو ګناه کې دي نو رب به کوم ځای نه رحم وکړي
په غم یې اخته کړی دی امت نن په ګند اخته دی، نن امت په مصیبت اخته دی. واړه ماشومان د تعلیم نه وتل، موبایل د سکول واړه د موبایل نه د تعلیم نه وتل، موبایل بابو سره په دفتر کې موبایل، د سکول استاد سره موبایل، ډرایور سره موبایل، مولا سره موبایل، طالب سره موبایل، شیخ صاحب سره موبایل، پټکی والا صاحب سره موبایل، ګیرخریلي سره موبایل، او ټول ورځ دغه موبایلونو ته ګوري. هیڅ هم نشته، خبره ختم. هلته داسې نشته، په بار ملکونو کې هغوی بیا هم ګزاره کوي. ما ته مخکې ورځ کې انګلینډ نه یو سړي تلیفون وکړو، مسلې تپوس یې کړ، نو چې مسلې جواب مې ورله ورکړ چې یو مسله بل هم ده، خوا به راته بیا بل وخت ټلیفون وکړم. مې وایه خیر زه فارغ یم. وایي نه چې زما ډیوټي شروع کېږي، زما سټور کې پرایویټ سټور کې ډیوټي شروع کېږي، ور روان یم. نو مې ولې ډیوټی وي؟ ډیوټی داران کې په موږ باندې موبایل بند دی، موبایل به نه استعمال مکمل به بند. نو خو هغوی خو ډیوټی کې نه استعمالوي او تا ته وي استعمالوه. الله اکبر. نو موږ جاړو نن. نو هغه ورته وایي یو هغه وخت و چې هغوی کوشش کو ستا په مسلمان په مصر کې او په شام بیت المقدس په ښار کې چې جنکۍ ورګډې کې، هغه وخت و چې سرونه یې ښکته کړل، ښځو ته یې ونه کتل. یا ورته څه وایي؟ نو ډاکټر صاحب وایي ما ورته وایي چې بچې مسلمان یې وي، یو افسوس د چا بچي یې، تاسو خو د صحابو بچي یې، تاسو خو د تابعینو اولاد یې، او نن تا ته پته نشته چې ګیره د چا نښه ده. تا ته پلار نو ویلې چې ګیره د مسلمان نښه ده؟ تا ته نیکه نو ویلې چې ګیره د مسلمان نښه ده؟ تا ته پلار نیکه نو ویلې چې پټکې پیغمبر په سر کړی دی؟ وی نور دوکانداران هم راغونډ شو، هغه هلک یې ملامته کړه چې دا ته څه کوې؟ یاره وایي ما ته خو پته نه لګي، خو موږ وایي ګیرې والا چې وي نو به څه کېږي، پټکي والا چې نو به څه کېږي. دا حال اوس په دغې خلکو به عذاب د خدای راځي که به نه؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. الله وایي زه تا نه خرابوم تر څو چې ته ځان په خپله خراب نه کړې. تا زه نه خرابوم تر څو چې ته ځان په خپله خراب نه کړې. نن موږ دین پرېښی، د دین کار هم پرېښی. هلکه رښتیا وایم که غلطه ده؟ دین مو پرېښی، د دین کار مو پرېښی دی. نو بس خدای خفه دی که نو خدای به مې خامخا وایي، خدای به مې خامخا خفه کوي. دغه حالت دی اوس. جومات ته چې مانځلی ځم د بیت المقدس څنګه وه؟ عالم لیکي وی نږدې مې کمره واخیسته د بیت المقدس جومات سره، چې ما وی چې دا خو به ډېره دنیا دی جومات ته راځي، نو نږدې کمره لمه چې د غوندې آسانه زر لومبي صف ته ور ورسوم. وی سهار وختي پاڅېدم چې ورغلم د جومات دروازه بنده ده. ما وی زه شکر دی که خیري کار وشو چې دروازه څنګه کولاویږي، نو لومبۍ به زه ورننوځم چې په لومبي صف کې امام پسې ځای ونیسم. وی سات تېرېده، رڼا نورو لګېدې، خدای پاکه لار مې غلطه کړه که څنګه. چا نه مې تپوس وکړو چې د جومات کومه دروازه کولاویږي؟ وی همدا دلته ودرېږه اوس به امام راشي. وی ولاړم دې کې موټر راغی، هغه یې ودرو، هلته کار پارکینګ د موټرو ځای و، هغې کې ودرو او یو سړی ترې راکوی شو. ګیرې هم نشته او برېت هم نشته، پتلون کې دی، شارټ پتلون او بنین کې دی، او سګرټ یې په خوله کې دی، هغه راکاږي، او چابیان یې راوستې، دروازه یې کوله وکړه او ما ته یې نیغ نیغ وکتل. وی دې مخکې دی، زه ورپسې شو. خدایه پاکه د بیت المقدس د جومات خادم ته ګوره او دی شکل او سګرټ. وی چې څنګه دا نه چې جومات کې سګرټ راښکه؟ ما وی خادم بی. وی چې څنګه ورغی؟ وی هغه سګرټ دپاره لوښي پراتو په جومات کې، سګرټ و بورې هغه لوښي دي، هغې کې سګرټ کېښود او لوډسپیکر له ټک ورکړه، بانګ یې شور. خدایه پاکه ما خو دا د جومات خادم دی، دا خو بانګي دی، مؤذن دی. عجیبه دا وه چې سګرټ نه به یو کش راښکه او یو به الله اکبر وي. سګرټ هم خلاص شو، بانګ هم خلاص شو. پریشان د دې بیت المقدس د جومات دا خادم، دا مؤذن. لږ ساعت پس امام صاحب راغی. امام صاحب چې راغی ما خو نه پېژند چې امام دی، مې دا به مقتدي. اوس سړی راغی او ګیره برېت یې خریري دی، پتلون یې چولی دی، او ټی یې مخې ویزانده ده، او صاحبه سونا مونا دی، او هغه سره هم سګرټ دی. چې راغی په مصلی ور مخکې شو،
هغه امام هغه ته ځان له د سګرټو لوښې پروت و په هغې کې سګرټ کېښوه قسم ده چې وي د سپونو مخکې د سګرټو د بورې لوښې پراته ته به یې حجره ده وی په درې لمونځ وکړه یو هغه امام او دغه مؤذن هم یو چې هوټل ته لاړم بیره راله چای راوړه ناشته راوړه بیره ما ته نیغې ګورې یهودي خو نه اخ خدایا که زه یم چې نه مسله خلاصه شوه که یم چې یم نو دا خو زه خو کافر شم ما د یهودي خو نه میں تا په څوک پېژندم وی یهودیان هم ګیري دي ستا هم ګیره ده د یهودیانو هم پټکې دی او تا هم پټکې والی ما وی خدای وباسه مې له دې ښار نه هر کله چې د خدای عذاب راتلو راغی ولې مونږ په خپله مونږ د خدای نه ګیلې کوو خدای نه ګیلې مه کوئ د خدای نه ګیلې ته چې دریاب ته ور ودانګې او لامبو دله نه درځي او بیا هم د خدای نه ګیلې کوې خدای ډوب دې کړم د بره څلورم چت نه راودانګې په پوخ پر شو او بیا هم وایې خدایه مړ دې کړم مونږ په خپله خراب یو مونږ ښځې بربنډې کړي لوڼې بربنډې کړي مونږ ماشومانو له غټې غټې موبایلې په لاس کې ورکړئ مونږ خدای ته شا کړه جومات ته مې شا کړه مونږ د خدای دین ته شا کړه رښتیا ووایې د قرآن او د حدیثو علم څومره خلک په خپلو بچو کوي او د دنیا څوک کوي سهار وختي ماښامه پورې چې دا سوزکي او دا بسونه ډک چلیږي او دا پرایویټ موټرې او سوزکي ډک چلیږي دا مدرسو ته دا واړه وړي که دا سکول او کالج ته وړي سکول کالج خو زه ورته بد نه وایم مونږ هم پکې سبق وړي زمونږ بچي هم پکې وایي خو څه ناسته د بورې بویه څه خو بویه که نه نو چې دوه بچي دي نو یو وخت ولېږه یو مدرسې ته م ولېږه چې درې بچي دي نو زه دوه دي خیر د سکول کالج ته ولېږه نو یو خو مدرسې ته ولېږه قرآن هم د خدای کتاب دی هم زده کول غواړي که نو حدیث هم د پیغمبر مبارک خبرې دي نو دا هم زده کول پکار دي که نه نو دنیا خو ضروري ده مونږ خو ته انکار نه دی کړی ډاکټر هم زوی جوړ کا ضروري دی انجینیر هم زوی کا ضروري دی د سکول افسر هم دی جوړ کا ضروري دی دې نه بغیر ژوند نه تېرېږي لیکن قرآن هم ضروري دی که نه د پیغمبر مبارک حدیث هم ضروري دی که نه دین هم ضروري دی که نه هغې له هم څه عیسا ورکه که نه نو مونږ تار نه ماسخوتنه پورې ټول په دنیا پسې مړ دی جومات له څونه وخت ورکوې خدای له څونه وخت ورکوې پیغمبر له څونه ورکوې او چې څوک ته د دین خبرې کوي هغې کې کنځل کوي هم نه پرېږدي مدرسو پسې هم کنځل کوي نو ګیري پسې هم کنځل کوي نو پټکي پسې هم کنځل کوي نو که څوک د دین خبرې کوي نو هغه تا څه مسلې سړې کړې مړه دکې لګي دي څه چې مونږ ته وایي یا خدایه دا په خپله خراب سړی دی او مونږ ته وایي سم شی د په خپله دا چل کوي د ټیک شو زه په خپله هم خراب یم مثلا نو تا ته خو مې دوره دین خبرې وکړې که نه زه خو ځان ته مورم او تا ته مورم نو ما دې خدای سم کي تا دې خدای سم مثبت سوچ نشته منفي سوچ بلکې خبرې راوښکل مدرسو پسې پټکي پسې دین پسې خبرې خلک کم خوا رسېدل مولیان خلک کم خوا بوځي ملا د خیرت ښه کوي ملا یې د پیغمبر په لاره بوځي ملا یې د قیامت تر ورځې خشته ژوند جوړول غواړي ملا یې د قبر د عذاب نه بچ کوي زه به ډېر ګناهګار یم خو تا ته هم نصیحت کوم که نه تا هم خدای ښه کړي ما دې هم خدای ښه کړي ځان ته به هم نصیحت کوم مونږ خو دا دعوه نه ده کړې مولیانو چې مونږ د عمر صاحب د زمانې خلک یو نورونو اخیري یو نسخه یو خدای ته مخکې برمنډتوب پرېږدئ او دا ګندم څیزونه موبایل د خپل بچي ښځې ته وساتئ او خدای ته وجاړئ ګورئ وجاړئ یعنې نن کم عذاب چې په برما راغلی دی نو په عامو دی په مولا یوازې نه دی یا په شام کې چې دی یا په یمن کې دی دا عذابونه که رالل والله که دې پاتې شي او دغه لا وروستو خبره ده که زلزلې راغلې زلزلې طوفانونه راغلل سیلابونه راغلل بیا به څه کوې جاړې به توبه به نه قبلېږي او یو اخیري نسخه درته وایم چې هغې ته استغفار وایي ټول وایې ښه استغفار وایې د استغفار فایدې څه دي اللہ پاک قرآن شریف کی فرمائی وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم نبی علیہ السلام تا وجہ تترسو پدے خلقوں کی موجود عذاب بنا رہا دا رسول اللہ مبارک وجود دا خدا رحمت وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون چی ترسو دا خلق مانا بخنا غواری پدی عذاب نرا رسول اللہ مبارک یو امان لار دا خدا نلارم خبل امان میں پریخے دے
هغې ته استغفار وایي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. دام نه درځي یا الله مو بخا، یا الله مو بخا، سارو ما خام پتاس کو یا الله مو بخا. خو ګورې بخل دا نه چې ګناه کې مو بخا، ګناه کې مو بخا، ګناه به سره پرېږدې. نو استغفار امان دی ښه. ټول ملګري دی وخت کې استغفار وایي، نفل کوي، تسبیح کوي، خدای ته جاړئ، فریاد وکړئ، د مرګ پته نه لګي. خپل رب راضي کې، رب مه خفه کوئ، الله به مونږ نه خفه کوي. مونږ رب خفه کړو، الله به مونږ خفه کوي. دعا وکړئ د دغه بیت المقدس د مسلمانانو دپاره. یا الله دغه بیت المقدس د کافرو نه آزاد کړي. الله دا د ټرمپ ظالم چې دا کومه فیصله کړې ده، خدای دې فیصله کې دې ستومانه کړي، دا فیصله پې واپس واخیستلی کړي. او خدای دا بیت المقدس د مسلمانانو لاس ته ټول راولي. خدای مونږ د ګناه نه پاک کړي. خدای مونږ او زمونږ بچي ښځې لوڼو د بربنډتوب نه وساتئ. او خدای زمونږ او زمونږ د زنانه وړو د حیا او د پردې ژوند نصیب کړي. او الله د آفتونو نه مو ساتئ، د زلزلو نه مو ساتئ. خدای د سخو بیمارو نه مو ساتئ. الله چې کوم بیماران دي ته ولا روغ صحتونه او شفا ورکړي. خدای چې څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي. خدای د آفتونو نه په دنیا او آخرت کې وساتئ. د خپل عذاب او قهر نه په دنیا او آخرت کې په حفاظت او په امان کې وساتئ. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړل شوی دین باندې زموږ ژوند او زموږ مرګ نصیب کړي.